د نن یکشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي د هیواد ټولو بهرمېشتو پیاوړو او نوموتو ډاکټرانو ته دعوت ورکوم چې راشي او د خپلو خلکو خدمت وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي اسلامي امارت د هیواد اقتصادي ودې او پراختیا لپاره د نورو برخو ترڅنګ د زیربناو په برخه کې هم د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د چهاراسیاب ولسوالۍ له قومي مشرانو او علماو سره په لیدنه کې ویلي اسلامي امارت په هیواد کې د ټولو قومونو د متوازن پرمختګ لپاره هڅې کوي. نوموړي ډاډ ورکړی چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د ستونزو حل ته به ځانګړې پاملرنه وشي. د معاشونو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسیون پریکړه کړې چې په دولتي ادارو کې امتیازي او NTA معاشونه د مسلکیتوب له مخې تخصصي او تخنیکي کارکونکو ته ورکړل شي. د هلمند ولایت د پوهنې رئیس وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره 15 یا 90 ښوونځي فعال شوي دي. د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د هیواد په 28 ولایتونو کې د شدید اورښت، واورې، تالند او سیلابونو د راتګ خبرداری ورکړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې له ایران څخه 320,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي. د یاد وزارت په وینا له دې جملې څخه 400,000 د اسنادو نه لرلو له امله راړول شوي او پاتې نور په خوښه هیواد ته راغلي دي. د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال شیخ ضیاء الرحمن ایوبي وایي د وزارت تیر کال 18 میلیارډ او 480 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د 1400 لمریز کال په پرتله د پام وړ زیات دي. د روژې په مناسبت د افغاني سرې میاشتې له لورې کونړ او کاپیسا ولایت مرکزونو کې ټول 650 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه.